د دې ویډیو د کتلو نه پس انګلیش ګرامر کې چې کوم ټینسز دي 12 ټینسز دي هغه به تاسو ته داسې کلیر شي داسې به کلیر شي چې تاسو کله بیا سنټنس یې نه وي تاسو ته پته لګي چې دا سنټنس ده او تاسو ته فارموله به زه داسې فارموله به درته وښیم داسې یو ټرک به درته وښیم تاسو ته بالکل پته لګي دا خو دا د مړه دغه سنټنس دی تاسو څنګه سترګې غولوئ سنټنس یې نه ډایرکټ به ووایئ دا به داسې کلیر شي تاسو ته هر څه کې چې مسلې په هر یو ټینس کې او په هر یو پوینټ باندې مسله وي هغه به تاسو دلته کلیر کېږي صحیح ده د ټول ناول اوس پېژنو چې دا ټینس څه شی دی ټینس ټینس دا ورډ چې کوم دی کوم دا ټینس چې دا د کوم ځای نه راغلی دی ټینس دا ورډ چې دا د لیټین لینګویج نه راغلی دی لیټین اوس زه چې دا ویډیو جوړوم دا زه په پښتو کې لګیم پښتو کې خبرې کوم څوک ورته پښتو وایي څوک ورته پښتو وایي صحیح ده دغه شان لیټین چې کوم دی که نه دا هم یو ژبه د هغې ته وایي لاتینۍ ژبه څه ورته وایي لاتینۍ ژبه دا د هغې نه راغلی دی او هغه ورډ چې شي او هغه کوم لفظ چې هغه چې شي هغه ټیمپس ټیمپس دغه ځای نه راغی دغه ځای نه ټیمپس راغی خو بیا زموږ دا خلک چې کوم دي خو یو شي نه بل شی جوړوي که نه لکه د هلک نوم به یو وي او دی به د بل نوم وي دغه شی نومونه دي خرابوي نو دوی ته څه شی جوړ کړو دوی ته څه شی جوړ کړو دوی ته ټینس جوړ کړو ټینس او ټینس څه ته وایي ټینس د ټایم ته وایي ټایم او ټایم خو تاسو پېژنئ که نه تاسو پښتو کې هم ټایم استعمالوئ هلکه څه ټایم دی پلانکیا څه ټایم دی ګلرنګه څه ټایم دی دغه شانې وایه که نه دا څه ته وایي وخت او یا زمانه وخت او زمانه یو شی دی که نه تاسو قصې کوئ که نه قصې راته یا نیا کوي یا راته ابۍ کوي څوک قصې کوي نو هغه داسې وایي چې سبا چې پخوا په یو وخت کې یا پخوا په یو زمانه کې دا دواړه چې دي دا یو شی دی صحیح ده نو دا ټینس موږ ولې زده کوو زه تاسو ته لګیا یم دا ویډیو جوړوم دا تاسو ته دا ټینس ولې زده کوم د دې ضرورت څه دی تاسو ته تاسو ولې دا ټینس زده کوئ د دې لپاره به زه تاسو ته یو دوه اګزامپل یې درکوم دوه اګزامپل دا یو اګزامپل دا دی I am playing cricket او دویم اګزامپل دا دی چې I will be playing cricket تاسو سنټنس لیکئ داسې پاک او سیده به لیکئ لیکن دلته ځای نه و نو ما ځکه دلته کرکټ لاندې ولیکه صحیح ده فل سټاپ به یې اخر کې لګوئ دا دواړه یو شانتې سنټنس دی په دواړو کې یو خبره شوې د کرکټ خبره پکې شوې د کرکټ باره کې خبره شوې ده لیکن دلته خبره جدا ده اوس پښتو کې هم چې زه کرکټ کوم اوس لګیا یم کرکټ کوم مصروف یم ټلیفون مې را سره څوک خبرې کوي زه ورته وایم هلکه زه کرکټ کوم لګیا یم کرکټ کوم نو دا ما کوم وویې ما دا وویې چې زه کرکټ کوم اوس لګیا یم دا کار چې کوم دی دا اوس جاري دی په دې اوس زمانه کې اوس جاري دی او دا کار چې کوم دی I will be playing cricket زه به کرکټ کوم په را روان وخت کې زه به کرکټ کوم ته چې کله شوملې راوړي که نه نو زه به په هغه ټایم کې کرکټ کوم ته چې کله شربت راوړي زه به په هغه ټایم کې کرکټ کوم ما سره څوک لګیا خبرې کوي نو زه ورته وایم ته به چې په را روان وخت کې راځې یا په را روان وخت کې به زه دا کرکټ کوم دا به تاسو ته دې جملو نه هم کلیر شي په دې اولنۍ جمله کې خبره شوې ده چې زه کرکټ کوم اوس لګیا یم کرکټ کوم په دې بله جمله کې خبره شوې ده چې زه په را روان وخت کې کرکټ کوم زه تاسو ته ټول وایم چې دا څنګه جوړېږي دا جملې صحیح ده او دې لپاره فارموله هم در کوم ټریکونه هم در کوم دا شیزونه به درکړم که نه دا ټینسونه بالکل کلیر شي تاسو ته او داسې د قسم خوند به پیدا شي ټینسونه جوړول کې تاسو ته یا به داسې مزې دپاره دا ټینسونه صرف جوړوئ یا به تاسو بور کېږئ نه صحیح ده نو د اولنۍ سنټنس کې خبره شوې ده چې زه اوس کرکټ کوم اوس لګیا یم کرکټ کوم او په دې دویمه کې خبره شوې ده چې زه به را روان وخت کې کرکټ کوم یعنې ته چې راځې په را روان وخت کې هله به زه کرکټ کوم نو دې کې تاسو ته پته ولګېده چې را روان وخت کې یو کار به کېږي او یو اوس کېږي روان دی دلته موږ دا څه شي ښیي چې یو کار په کم ټایم کې کېږي د کم ټایم چې پکې راغی که نه دا ټایم دا ټینس دی دا ټینس موږ ته ښیي چې دا کار چې دی دا په کم ټایم کې روان دی په کم وخت کې روان دی دا شوی دی یعنې په پاست کې شوی دی که په پریزنټ کې یعنې اوس روان دی او که نه په فیوچر کې به کېږي په روان وخت کې به کېږي دا موږ ته څوک ښیي دا موږ ته ټینس ښیي او د ټینس چې دی د اهمیت دی دا ټینس چې دی موږ دې لپاره استعمالوو چې موږ ته د یو کار پته ولګي چې دا کار په کم وخت کې کېږي صحیح ده اوس فار اګزامپل ته یو سنټنس جوړی که نه او په هغه کې د هیز په ځای ته هیډ ولګې او زیاتره خلک داسې لګوي د هیز په ځای پکې هیډ ولګې که نه نو دلته څه شو د هیز چې کوم دی دا کار اوس روان دی یعنې اوس دی ما سره رسید فار اګزامپل څنګه کوه he has gone to school او
he had gone to school. الدوار جملې یو شان تقریبا یو شان دي خو دلته پکې فرق څه شی دی دا فرق دی پکې دقه فرق پکې راغلی دی د اولنی مطلب څه شو چې هغه اوس سکول ته تللی یعنې اوس سکول ته تللی هغه دا کار چې شی دا شی دی مکمل شی دی دا کار هغه سکول ته تللی او دا he had gone to school هغه سکول ته تللی و مخکې وخت کې هغه سکول ته تللی و صحیح ده د دې مطلب دا شو د دویم مطلب دا شو چې هغه مخکې وخت کې سکول ته تللی او د اولنی مطلب دا شو چې هغه سکول ته تللی دا کار اوس شی دی اوس شو چې هغه سکول ته لاړ سکول ته تللی سکول ته رسېدلی تقریبا کار مکمل شوی دی صحیح ده دلته دا که تاسو هیز په ځای هیډ استعمال کوئ د دې دا نقصان دی فار ایگزامپل ته یو انګریز سره خبرې کوې او هغه ته تپوس وکړي چې داسې تپوس نه وکړي او ته پکې د هیز په ځای هیډ استعمال کړي دلته دا نقصان دی چې ته هغه کار په پاست کې شي مخکې هغه کار شي نو د ټینس دا فواید دي او نقصانات دا دي چې چاله ټینسز نه ورځي که نه هغه کله پاست وایي او کله پریزنټ وایي که پریزنټ کې خبره کوي چې دا کار اوس داسې وشو نو هغه پاست کې وایي چې دا کار خو پاست کې شي یا هغه داسې وایي چې دا کار خو اوس روان دی اوس کېږي هغوی د پاست کې روان و پاست کې شي فار ایگزامپل ما تاسو ته وایي که نه آی ایم پلینګ کرکټ زه اوس کرکټ کوم لګیا یم اوس چاله ټینسز نه ورځي هغه به داسې وایي I was playing cricket صحیح ده I was playing cricket هغه به داسې وایي چې ما خو کرکټ کوو زه مخکې په کرکټ کې لګیا وم کرکټ مې کوو کرکټ کې مصروف وم او هغه اوس لګیا دی کرکټ کوي دلته غلطي وکړه که نه دا ولې هغه له ټینس نه ورځي هغه ته دا پته نشته چې دلته واز ولې راځي دلته ایم ولې راځي دا پته ورته نشته صحیح ده او دا پته به تاسو ته انشاءالله ولګي د دې ویډیو د کتلو نه پس تاسو به مکمل کلیر شئ تاسو به مکمل لکه کنفیوژن چې کوم دی که نه کم دماغ چې نښتي دي دا مکمل کلیر شي ځکه دا ویډیو پوره وګورئ او مکمل یې وګورئ امید ده چې دا به تاسو ته کلیر شوي تاسو پوه شوئ که نه د ټینس کوم ځای نه راغلی او د ټینس مطلب سره ټینس موږ ولې استعمالو د دې موږ ته ضرورت څه دی او زه تاسو ته ولې ټینس ښیم د دې مطلب دا شو تاسو پوه شوئ اوس ځو پرزنټ انډیفینټ ټینس طرف ته هغه ډېر زیات ضروري دی په ټولو ټینسونو کې د ټول نه ګران چې هغه پرزنټ انډیفینټ ټینس دی او دا د ټول نه ضروري هم دی